د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض رسنیو ته وویل چې یاد ګډ کمیسیون چې د بیلابیلو اماراتي ادارو استازي پکښې غړیتوب لري مشر یې د ولایت مقام او دارالانشا چارې د صنعت او سوداګرۍ ریاست پر غاړه دي. د کمیسیون له لوري د تیلو د اتحادیې له مسؤل سره د تیلو د قیمتونو د ارزونې او تنظیم په موخه مفصل بحث ترسره سو چې له هر اړخیزې ارزونې وروسته دواړو خواو په لاندې نرخونو هوکړه وکړه. 2 نوي پټرول په 4.80 افغانۍ فی لیټر، 3 نوي یا ایراني پټرول په 2.80 افغانۍ فی لیټر او ساده پټرول په 80 افغانۍ فی لیټر وټاکل شوه. یا نرخونه تر راتلونکي نرخنامې پورې د تطبیق وړ دي. همداراز د یاد کمیسیون له لوري د یو شمېر نانوایانو سره هم غونډه ترسره شوه چې د غونډې په جریان کې دواړو خواو د ډوډۍ وزن، قیمت او اړوند موضوعاتو په اړه بحث وکړ. ورته مهال مسؤلینو د یاد کمیسیون له فعال حضور، منظم فعالیتونه او اصلي همغږۍ څخه خوښي وښوده او مننه وکړه. هیرېدنې وي چې د یاد کمیسیون له لوري تر دې وړاندې هم ورته غونډې او ارزونې ترسره شوي دي.